چې آس له وحشي توب څخه اهالي شوی او د انسانانو ژوند ته داخل شوی نو د بشري تمدن پر پرمختګ یې ژوره اغیزه کړې ده. قدرمنو دوستانو سلام، زه غوټۍ یم. زه اوس د چین د ساينس او تخنیک له موزیم څخه تاسو ته مخاطبه یم. 2026 کال د چین د کرنیزې جنتري له آس کال سره برابر دی. د پسرارني جشن په موده کې د چین په بېلابېلو ځایونو کې د آس په عنوان رنګارنګ فعالیتونه ترسره کیږي. نو راځئ په نننۍ پروګرام کې له ما سره یو ځای په همدې موزیم کې د آس په باب ښایسته معلومات ترلاسه کړئ. د فوسیلونو د څېړنو له مخې لومړي آس کابو 55 میلیونه کاله پخوا په شمالي امریکا کې ژوند کاوه. په چین کې د آس د روزنې او ترې د استفادې تاریخ له 4,000 کلونو څخه اوږد دی. آس په پخوانیو زمانو کې په کرنیز تولید، ترافیک او ترانسپورت او پوځي چارو کې مهم رول لوبولی او د مخابراتو او سوداګرۍ بنسټ هم بلل شوی دی او نوم یې د ورېښمو او د چای او آس د لرغونو لارو په سمسورتیا کې خپل ځای لري. د آس له کیسو څخه طبیعت ته د بشر درناوی او قوي قوت د بشر لیوالتیا څرګندېږي. آس له اوږدې مودې راهیسې د بشر د همکار په توګه کار کړی او اوس یې هم کوي. آسونه له انسانانو سره نه یوازې په کار او ژوند کې مرسته کوي، بلکې بڼه یې د ځینو ملتونو د کلتور او فرهنګ ځلنده نښې هم بلل کیږي. 中国科学技术馆在马年春节期间准备了科技大联欢。 د چین ساينس او تخنیک موزیم د پسرلني اختر لپاره د ساينس او ټکنالوژي رنګارنګ په زړه پورې فعالیتونه چمتو کړي او هر ورځ یې خپروي. هر ورځ د دغه موزیم پر سټیج د ساينس کارنیوال د علمي تجربو نندارې ترسره کیږي چې پکې د علمي پوهې د پیژندنې نندارې او د عالمانو د کیسو په شمول ښایسته پروګرامونه شامل دي. پر سره پرده د علمي پوهې د پیژندنې فعالیتونه هم په آنلاین او په آفلاین ډول ترسره کیږي. ګډونوال په آفلاین فعالیتونو کې کولی شي چې د آس او بشر ترمنځ بدني او جسماني توپیرونه وپیژني، د معما حلولو له لارې ډالۍ واخلي او د آس په بڼه کاغذي څراغونه جوړ کړي. آنلاین فعالیتونه د چین د ساينس او تخنیک موزیم پر ویب پاڼې ترسره کیږي چې د وخت او فضا محدودیتونه پکې نشته او ډیر وګړي علمي معلومات ترلاسه کولی شي. 触达更多的观众。 په دې نندارتون کې هغه لوبه ډېره په زړه پورې ده چې دوه کسان په ګډه د کاغذي پیاړو د پولیس برج جوړوي. دغه لوبه همکارۍ ته اړتیا لري او له ننګونې ډکه ده. زه آس ډیر خوښوم ځکه آس د ښې معنوي څېرې نښه ده. د سانګوا په نوم کتاب کې یاد شوی مشهور چې تو آس مې ډیر خوښیږي. زه د آس کال په ویاړ تاسو ته نیکې هیلې وړاندې کوم او د بریالیتوبونو او خوشحالیو په هیله مو یم. آس د چینایانو په کلتور کې نه یوازې د چټک سرعت او اختراعي قوت نښه ده، بلکې فعاله او مثبته روحیه هم تاریخ کاري. په اوسنۍ نړۍ کې د ساینس او تخنیک د پرمختګ په رڼا کې کلتور او دود په عصري شکل ننداره کیږي او خلک ترې ښه خوند اخیستلی شي. په تیره بیا د پسرارني جشن په موده کې د آس بېلابېلې بڼې له طبیعت څخه د خلکو ژوند ته داخلي شوي او رنګونه یې ورکړي دي. آس د چین په دودیز کلتور کې د شنګشاو په نوم د کرنیزې جنترۍ د کلونو له 12 نښو څخه یو دی. آس له لرغونې زمانې راهیسې د چینایانو لخوا د نه ستومانه کیدونکي زحمت او فعالې روحیې په بڼه پنځول شوی دی. خلک د پسرارني جشن په رنګارنګ فعالیتونو کې د دودیز کلتور او طبیعي ساینس ترمنځ همغږي احساسولی شي
او د هر کس په زړه کې د چینی میلاد د ځلانده تمدن ریښه غځېدلی شي.